بسم الله الرحمن الرحیم. د بیکاری په وخت کې دا کارونه وکړئ. په دې ورځو کې چې د نوي کرونا ویروس د نړۍ په سراسر کې انسانانو ته د سردرد جوړ کړي، خلک د نړۍ په سراسر کې په خپلو کورونو کې قرنطین شوي دي. دوی ته اجازه نشته چې د خپلو کورونو څخه بدون د اجازې بیرون ته راووځي. ښوونځي، پوهنتونونه او د سپورت سالونونه ټول رخصت او بند دي. نو کېدای شي ډېری هیوادوال مو په دې ورځو کې بیرون ته نه وځي، په کورونو کې په تنګ شوي وي. په دې لیکنه کې مو درته د یو لړ هغه کړنو په هکله معلومات راټول کړي چې د بیکارۍ په وخت کې ورباندې په اسانه خپل ځان مصروف کولی شئ. هم به مو یو کار کړی وي، هم به د زړه په تنګۍ خلاص شئ. اول، خپله کوټه او کور مو پاک کړئ. کېدای شي تر دې وړاندې مو د خپلې کوټې د پاککارۍ لپاره وخت نه وي پیدا کړی، نو اوس یې وخت دی چې خپله کوټه یو ځل پاکه سوتره کړئ. هم به ورباندې بوخت شي، هم به مو کوټه پاکه شي او یو تازه نفس به پکې واخلئ. دوهم، د ډوډۍ پخول زده کړئ. کېدای شي په کور کې او بیرون ته نشئ وتلی، نو په لوی احتمال ډوډۍ به مو مور، خور او یا هم میرمن تیاروي. پاسئ او د دوی څخه د ډوډۍ د یو نوي خوراک پخول زده کړئ. کېدای شي ځینې وخت په داسې ځای کې پاتې شئ چې د ډوډۍ پخولو څوک مو نه وي، او یا هم په کور کې خپلې میرمنې او یا د کور غړو ته کله کله تاسې په خپل لاس خواړه پاخه کړئ. دریم، د نړۍ نقشه وګورئ. ګوګل ارت ته ورشئ او د هیوادونو نقشې وګورئ. په نړۍ کې د نورو هیوادونو موقعیتونه زده کړئ، لوی ښارونه یې وپېژنئ او دا مو د نړۍ په هکله معلومات او دید زیاتوي او همدارنګه مو د زړه په تنګۍ مخ نیسي. دا چې په کور کې یوازې او بیکاره یې، نو د یوې نوې ژبې په هکله معلومات ترلاسه کول، د هغوی هغه ورځني ځینې شیان، ځینې کلمې او داسې نور څه زده کول په زړه پورې کار دی. په دې ډول به مو د یوې نوې ژبې ستړي مشي او ادرس پوښتنه کول هم زده کړي وي. پنځم، کتاب ولولئ. کېدای شي ځینې کتابونه مو خوښ وي او پخوا مو نیت کړی وي چې لولئ به یې. اوس چې پوره وخت لرئ، نو کولی شئ په راحت هماغه کتاب یا کوم بل کتاب ولولئ. کتاب لوستل به هم ستاسې عمومي معلومات، د کلمو ذخیره او پوهه زیاته کړي او هم به مو په بیکارۍ کې له یوازیتوب څخه وژغوري. شپږم، د کمپیوټر زده کړه. اوس نو د دې سپارښتنې لپاره باید کمپیوټر ولرئ. که کمپیوټر لرئ، نو کولی شئ په دې بیکاره ورځو کې یو نوی یا هم داسې کوم پروګرام زده کړئ چې تر اوسه مو نه وي زده. کولی شئ ساده ورډ او اکسل پروګرامونه زده کړئ. لږ تر لږه دومره یې زده کړئ چې د یوه دفتر یا حتی کور ځینې کارونه او لیستونه ورباندې برابر کړئ.